د ISI شبکه طالب مشران یو پر بل تروروي. خبریال د یو طالب قومندان غږیز پیغام ترلاسه کړی دی چې نوموړي د پاکستان د څارګرۍ ادارې ټول هغه رازونه افشا کوي چې له مخې یې طالب مشران په خپل دام کې اچوي او بیا یې یو پر بل وژني. د صادق په نوم دغه قومندان چې د طالبانو د دوو نورو وژل شو قومندانانو د یتیمانو پالنه هم ورتر غاړې ده، په دې ارمان یې له ملا هیبت الله سره خبرې کړي دي چې د وژل شو طالب قومندانانو کونډو او یتیمانو ته مرسته ترې وغواړي. هیبت الله کویټې ته بلنه ورکوي او ژمنه ورکوي چې هلته به د دوی ښه پالنه وشي او په وینا یې جنتي ژوند به ولري. خو کیسه هغه مهال ترخه کیږي کله چې صادق نومي طالب کویټې ته ځي او هلته له څه کم یوې میاشتې تر تم کېدو وروسته د خپلو طالبانو لپاره ورته د وژلو او ډارولو دسیسه جوړیږي چې دا په خپله د ISI لخوا پلان شوې طرحه وه. صادق چې د مرګ او ژوند ترمنځ د یتیمانو په هکله سوچ کوي د ویرې په اوج کې د پاکستان د څارګرۍ ادارې افسرانو ته پناه وروړي او هغوی ورته وایي چې موږ به کارت درکړو، له موږ سره به همکار وي، د امارات ټول غړي زموږ همکاران دي او دوی به پوه کړو چې تا ته زیان ونه رسوي. تریدلی صادق د ISI د افسرانو غوښتنې ته د مجبورۍ له مخې لبیک وایي او په دې تمه چې نور به یې له جنجال بېغمه شي خپل ژوند د آرامۍ په نیت پیلوي. خو کیسه نوره د وژنې په دریځ جوړه شوې او د دې لپاره چې د پاکستان څارګرۍ ادارې په خپله جوړه شوې لوبه راوڅرخوي نو طالب مشران د یو بل په وسیله ترور کوي او یا یې د ډارولو په پلمه هغه کار ته رابولي چې پاکستاني استخبارات یې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې هره میاشت په زرګونه طالبان کویټې ته ځي او هلته له ISI د ځانونو تر راجستر کولو وروسته یوه موده د دوی تر نظارت لاندې تیروي ترڅو پاکستان وکولی شي دوی په خپل قید کې راګیر کړي. کله چې ډاډه شي د دوی ټولې ګټې خوندي کولی شي بیا یې د خپلو شومو موخو لپاره افغانستان ته رالیږي. صادق چې تازه د پاکستان د څارګرۍ ادارې په دام کې لوېدلی دی د یو بل طالب قومندان نوم اخلي چې خدای نظر نومیږي او له ده سره خپلوي هم لري. څو ځلې یې د وژلو پلان جوړ کړی. صادق که څه هم ډاډه دی چې وژلم یې نه، ځکه په وینا یې زما د وژنې لپاره دومره اوږده مراحل په کار نه وه، نو ځکه خو ډاډه شم چې دا د ISI په فرمایش زما ډارول غواړي او هڅه کوي موږ هغه څه وکړو چې پاکستان یې غواړي، چې ډېری کارونه یې له منطق، اسلام او شریعت سره بیخي په ټکر کې وو. نوموړي همدا راز ټینګار کوي چې ډېری طالب مشران خپله د پاکستان په غوښتنه د نورو طالبانو لخوا وژل شوي دي او بیا یې پړه پر نورو خواو اچولې ده. په دغه 14 دقیقه‌یي غږیز پیغام کې وړاندې راځي چې همدې حالاتو ته په کتو له کویټې نه راووتلم او بادغیس ته مې پناه راوړه. خو کله چې ISI او د دوی د لاس آلې طالبان راباندې خبر شول ویې ګواښلم چې که بیرته رانغلې واړه یتیمان او کوچنی ورور دې وژنو. صادق وایي چې واړه ماشومان یې څه موده بندیان کړي وو او دا چې زه یې زیات ځورولی وم ورته مې وویل چې ویې وژنئ خو نه درځم. په دغه غږیز پیغام کې ډېر ناویلي رازونه افشا شوي دي. خبریال.com اداره هڅه کوي په راتلونکي کې هم د دغې کسټ ځینې برخې له لوستوالو سره شریکې کړي او د پاکستان له شومو موخو ولس خبر کړي.